چې کله جینۍ پیغله شي او بلوغت ته ورسي د دې څه احساسات وي او څه یې خوښیږي په نننۍ ویډیو کې به له دې باره کې ټول معلومات درکو. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د دې معلومات نه خبر شئ. چې کله یو جینۍ د بچپن نه وځي او د ځوانۍ طرف ته روانه شي د دې په بدن کې نه په ذهني هم دا بدلیږي. د ځوانۍ په دوران کې هغه خپل پهچان جوړوي او خپلې فیصلې په خپله اخیستل شروع کوي. جینۍ په دغه دوران کې د خپلې رایې فیصلو ازادي خوښوي. د هغې بروسمنه رشته ډیره زیاته خوښیږي که هغه د هغې ملګری وي یا د هغې خاندان وي. په دغه ځوانۍ کې جنکۍ دغه څیزونو ته ډیره زیاتې مایله کیږي چې کوم څیز د هغې اعتماد جوړوي او زیاتوي. تعلیم شو یا څه زده کړه شوله دغه څیزونو ته ډیره زیاتې مایله کیږي او دغه څیزونه زده کول غواړي او خوښوي. بلوغت ته چې کومې جنکۍ ورسي په دغه دوران کې هغوی د خپل شخصیت بهتر کولو لپاره ډیره زیاته توجه ورکوي. څنګه چې کپړې شولې، میک اپ شو یا پیشن شو، په دغه شیانو کې ډیره دلچسپي لري او خوښیږي. په دغه ټیم کې جنکۍ خپل زندګۍ مقصد حاصلوي او د خپل مقصد حاصلولو لپاره کوشش کوي. او په دغه ټیم کې چې کومې جنکۍ چاته څه خبره کوي او د هغې په خبرو باندې فکر کوي، سوچ کوي، د هغې اعتماد حاصلوي، د دغه جنۍ د هر څه ډیر زیات خوښیږي. او دغه جنۍ ته چې پته ولګي چې د هغې خبره اوریدل کیږي او د هغې خیالات او جذبات باندې خلک پوهیږي، نو بیا هغه د خپل زړه نه هغه کس ته د زړه خبرې کوي او خپل صلاحیتونه ورته ښکاره کوي. په یاد ولرئ کومه جنۍ چې بالغتوب ته ورسي هغه دغه څیزونه خوښوي، خودمختاري، سپورټ، اعتماد، دغه څیزونه ډیر زیات خوښیږي. کومه جنۍ چې بلوغت ته ورسي، ځوانۍ ته انټر شي، د هغې په ځوانۍ کې داسې بدلون راځي او دغه څیزونه خوښوي. هغه دغه څیزونه خوښوي، خودمختاري، سپورټ، اعتماد، دغه څیزونه ډیر زیات خوښیږي. کومه جنۍ چې بلوغت ته ورسي، ځوانۍ ته انټر شي، د هغې په ځوانۍ کې داسې بدلون راځي او دغه څیزونه خوښوي. دا نوی اپډیټ چې سره شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او تر بل ویډیو پورې د اجازه غواړو.